ده ورونه نور خیر و خیرات دی سم کشتارونه نشته چې هلته سم اعمال پکې اعلان شي ټاپه نشته کنټرول نشته ته څه وایې د ژمن راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستړي مه شئ په خیر راغلی د غبرګون خپرونه ده او د خپرونې چمتو کوونکي زه عزیز او زما خوږ همکارم فکر کوم په لار به را روان وي ځکه وخت ورته معلوم دی پاڼه د ګورګورې نړۍ کمیسې او د پانوس رڼا کوي نه پاڼه بخښنه غواړم السلام علیکم سلام مشي سلام مشي څنګه یې ښه طبیعت دې ښه دی انشاءالله صحت دې ښه دی ګزارش کوو بس خیر دې ولې دې ناوخته کې خیر خو نو خو څنګه به ناوخته کېږي نه خبره دا ده چې دونه بیروبارو په څه سخته یې مې ځان راوایستو راغلم ټول وجود مې ټوک ټوک خوږېږي نه نو په خپو راغلی که په موټر کې راغلی پیاده راغلم پیاده راغلم موټر له کومه شو یو بایسکل خو واخله نه کېږي بایسکل سړی ورزش به دې هم کېږي په دې اوس ترافیکو کې بایسکل هم واخله چې کار دې وشي یعنې بایسکل هم درنه پنچر کوي نه که نه موټر دې وایي موټر دې وایي والله چې ګور هلته به بوکې خپې پروت دی بس خبره دا ده ته خیر راته سړیا آینې پکې ولګوه دواړو طرفونو ته ښه د موټر غوندې ښه او کله کله یو نیم کس سټرینګ هم پکې لګوي بایسکل کې سټرینګ ولګوه بیا به د موټر ګمان پکوي ښه خبره ده لیدونکو السلام علیکم تاسو څنګه یاست اقتصادي پوزیشن هم ښه دی انشاءالله بس خدای د اقتصاد برابر کړي که نه پیاوړی کړي او پیاوړی کړي هلکه زه په دې لغات پرانۍ کې نه پوهېږم ښه اوس دا راته ووایه چې خپرونې ته دې څه راوړي دي او که نه نو خپرونې ته چې راځې خامخا خو به شی راوړي بلکل ایمان دی اوس ستا چې شی خوښېږي زه خو وایم چې دا د خپرونې په پیل کې به هغه څوک غوښتنه که نه کړکېچن خبرونه راباندې وګوره لیدونکي به یې وګوره ښه دوستانو نو تاسو کړکېچن خبرونه وګورئ بیا به زه عبیدار صاحب په نورو موضوعاتو در سره غږېږو د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر راغلی پام وکړئ کړکېچنو خبرونو ته وړاندې کوونکی دروغجن نمایشي په پیل کې لنډیز نږدې راتلونکي کې به افغانان په ټوله نړۍ واک او باچاهي کوي امریکا کې شاوخوا 14 او افغانستان کې قریب 4.5 د دوایي کمپنۍ فعالیت کوي او د برېښنا کارونه داسې غلي او ضعیف په مخ روان دي لکه ټریکټر چې کومه ګیر کې واچوي بشپړ خبرونه نږدې راتلونکي کې به افغانان په ټوله نړۍ واک او باچاهي چلوي د یوې لویې امپراتورۍ د جوړېدو اټکل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونه به سپوږمۍ او د نورو سیارو د پرمختللو وسایلو په جوړولو سره خپلو هیوادوالو ته د ژوند کولو سهولتونه برابر کړي هلته به ژوند پیل کړي او موږ به د ځمکې په مخ یوازینی مخلوق و چې د خپل ناسم فکر د تعلیمي سویې د ټیټوالي په یو او بل نوم د یو او بل د بربادۍ په وجه به په ځمکه یوازې پاتې وو او ټوله دنیا به موږ ته راپاتې وي ازادانه به پکې ګرځو راګرځو خدایه عقل مو سر ته راولې چې حد عقل د خپل هیواد ګټه او تاوان خو وپېژنو که نه اوس خو 15,000 کاله مخکې مصریان هم له موږ څخه هوښیار او پرمختللي وو امریکا کې شاوخوا 14 او په افغانستان کې قریب 4.5 د دوایي کمپنۍ فعالیت کوي په داسې حال کې چې زموږ د هیواد مساحت او نفوس ورڅخه څو چنده کم دی خو وزیرانو او رئیسانو ته چې هر چا پیسې وړاندې کړي که دوایي بې کیفیته وي او یا وړه وي نو جواز یې ورکړی ځکه خو مو ناروغان نورو هیوادونو ته مجبور دي حیف په داسې مشرانو او وروستی دا چې د وارداتي برېښنا د پروژې کارونه ډېر کمزوري ضعیف او غلي په مخ روان دي مثال یې هغه ټیکټر ته ورته دی چې اول ګیر کې یې کومک ته واچوي نور نو بس ورته کښېنه خبرونه هم دومره وو دوستانو ډېره زیاته مننه
خیر خدای وواله یا الله سړیا څه شی شوي دی خیر دی سړی ما زړه لاړو ما چې در باندې وشول هلکه څنګه به نه خان دی څنګه به دې ساله ورکېږي هغه نطاق ته دې فکر و هغه خبر نه چې اوس کړ نطاق ته دې فکر و څه شی و څومره عجیب نو مې ځان باندې ایښی و دروغجن نمایشي هلکه دا بیا څه ماډل نوم شو دروغجن نمایشي خیر خدای و که نه دروغجن نمایشي ښه هغه ځینې چارواکي دې لیدلي دي هلکه خولې سره ګزاره کوه نه چې دروغ وکړي ځان د خلکو ته ښکاره کوي پوه شوې یار هغه ډېر هوښیار سړی ډېر هوښیار ښه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې دا کړکېچن خبرونه د پام وړ ګرځېدلي هلکه د بلې ثم امین د بلې دې خبره کوم خو دا راسي که نه دا خلک نن سبا زم دا خبره کوم او تم دا خبره کوې چې اوس همکاري همدردي د منځه تللې ده که نه ګوره که نه دا خو به څه علت لري که نه ولې تللي ولې څوک د چا سره کومک نه کوي ولې څوک د چا سره همدردي نه کوي ولې څوک د چا سره کومک نه کوي وایي بیا کومک شو بخښنه غواړم دا ګوره دا به یو څه علت لري که نه نو ځکه د خلک د چا سره کومک نه کوي ولې تا ته ما یوه میاشت مخکې 2000 افغانۍ درکړې وې ښه راکړې دې وې خو راته ودې وې چې 3 ورځې وروسته یې درکوم خل خو څنګه یې کوې ولې تر اوسه نه راکوي سبا ته بیا نه راځي بیا نه راته وایي چې پیسې راکړه دونه هوښیار دی بلکل خبره ستا ده که نه خبره دا ده که نه اوس درته وایم خبره داسې ده چې ځکه خلک له چا سره کومک نه کوي چې ورشي ورته ووایي چې یا مې لالا مریض دی یا مې دادا مریض دی یا مې بابا مریض دی یو څو روپۍ کومک را سره وکړه بلکل هفته بعد یې درته راوړم نقشه کالونه تېر شي تلیفون ته یې ځواب نه وایي واه په هغه لاره نه ورځي واه احسان خو یو وارې پرېږده چې احسان یې ومني هغه سړی مایوسه شي ووایي چې ما ښېګړه ورسره کړې ده کومک مې ورسره کړی دی ځان مې ورته کاریاب کړ ده ته مې پیسې ورکړې او دی اوس زما پوښتنه هم نه کوي تلیفون مې هم نه پورته کوي خبره بلکل همداسې احسان فراموشي ده بلکل بس خبره د عزیز جان ورور ده که نه ډېر هوښیار شوی هلکه څه خورې چپس بیا نو د غټېږي ولې نن داسې لاغت پاتې شوی نشي سړي غټېدلو کې ګټې نشته تاوانونه دي تاوانونه ښه قدرمن دوستانو خبره دا ده چې دا د همدردۍ او دغه فضا چې نادرکه ده علت دا دی چې څوک چې چا سره کومک وکړي هغه خط و سیر کې بیا نادرکه شي د دوکاندار یا د هر چا چې دغه تلیفون ته چا چې مرسته کړي ځواب نه ورکوي دا بده خبره ده راځئ چې څوک د چا سره کومک وکړي یا ښه باید هېر نه کړو بېشکه ښه باید هېر نه شي دا راته ووایه چې هغه د نطاق نه د نوره شی واورېدل آفرین بلکل نطاق نه صبر وکړه دا موټرونه یاد کړل ګڼه ګوڼه موټر سپانسر ښه سپانسر موټرونو باندې یعنې اوس بیا ما نه تشریح غواړې که نه خو خبره دا ده که نه ښه هدف د دې نه دا شی دی ښه چې یو سړی په ځان باندې قانون عملي کوي او بل یې نه عملي کوي خو متاسفانه دواړو ته په یوه سترګه کتل کېږي هغه څنګه یو نمبر پلیټ جوړ کړی دی ښه کاغذونه نوي کوي او بل نمبر پلیټ نه لري په ښار کې ګرځي دواړه او د یو چې نمبر پلیټ جوړ شي البته هم د دې ولایت بلکل نیسي قانون پرې عملي کېږي چې کاغذونه دې زاړه دي نه وي که بلې بې نمبر پلیټه په دې ټول ښار کې ګرځوي را ګرځوي نوشي جان ښه هسې خبره مې د بې عدالتۍ کوله بلکل حد اقل دومره توپیر خو یې باید وشي بلکل چې دا د ښار منځ ته بې نمبر پلیټه موټر داخل نه شي خیر ده که د ولسوالیو نه راځي فرضاً دا ښار دی دا میز به ښار مثال ورکو دې ځای ته چې راورسېدو د دې ځای نه باید دننه داخل نه شي ښار ته بلکل داخل اډې باید د ښار په چار اطراف کې ورته جوړې شي او ښار کې باید پرې نږدي یو به د ښار ګڼه ګوڼه له منځه لاړه شي بیروبار به له منځه لاړ شي ښار به صفا شي او بل به د ګاډیو والا ته کار پیدا شي که اوړه وي که غوړي وي که نور شیان وي په دې ګاډیو کې به د ښار یو بل کونج ته وړي
غریبي به یې پوره کېږي. دې ته فکر وایي دې ته فکر وایي دې ته مغز وایي. بالکل بانم دې خدا چې عملي کېږي. خو چې عمل ته سخت خدای دې وکړي چې موږ ټول متخصص در سره ناست دی داسې وړي کې خبره نه ده. ښه خو ډېر ځان باندې غوره کېږم خدای نخواسته داسې دی چې په نظر نه شي چې حالات درې کوجې دي که نه په نظر نه شي د بدو سترګو وساتل شي. قربان دې شي. بالکل ورشه روی باروئ د ما دپاره او په یار وایه سلام مولوئ ورشه روی واره آها خبره دا ده که نه ژوندی دې کړم څنګه یې ماشي یاره هلکه خوښه دې نه ده هغه لیدونکي ډېر ګوره چې بیا ستړي نه شي که نه راځه چې هغه د اونۍ میلمه ته ورشو چې څه وایي څه ځان سره راوړي دي خوښه دې ده بالکل نو تخنیکر صاحب نه هیله کوو چې میلمه شلیک کړي ځه د ژمن رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د غبرګون خپرونې خوږو مینوالو السلام علیکم. ستړي مه شئ ګردونه ډېر دي بیخي ګردونه دي. میلمه صاحب مونږ سره میلمه متخصص صاحب را سره دی. هیله کوو چې زمونږ پوښتنو ته مثبت ځوابونه راکړي. متخصص صاحب ښه راغلاست درته وایي. ژوندی اوسې هلکه یو کار خو به دې کړی و که نه زما په تحصیلاتو خو به دې رڼا اچولې وه که نه ما پوره 4 ډیپلومونه اخیستي دي. یو ډیپلوم مې په خیر یعقوبیو کې اخیستی دی بل ډیپلوم مې که خیر تړیکان کې اخیستی دی او بل ډیپلوم مې که خیر ګربز اډه کې اخیستی دی او 4م ډیپلوم دې ووایم که نه 4م ډیپلوم مې چې کوم دی وچه خوړه کې اخیستی دی. قدرمن دوستانو جامعه کې زیاتې پنچرې دي. ښه قدرمن میلمه صاحب بیا ښه راغلاست درته وایو. که تاسو ووایئ چې فعلا په دې ښار کې سخته درنده ګڼه ګونه ده په دې مورد هم څه تخصص کړی کوم یو څه ځان سره لرئ او که نه دا به څنګه چې دا ګڼه ګونه به څنګه د منځه لاړه شي. خبریال صاحب ښار کې ګڼه ګونه چې کومه ده موټرو زیاته موټره جوړه کړې ده. کله چې موټر کم شي ګڼه ګونه له منځه ځي. تاسو فکر دی د خلکو نه موټر زیات دی په ښار کې. زه د دې دپاره یوه مهمه طرحه لرم. هغه طرحه باید پولیس نظامي چارواکي په پام کې ونیسي او عملي کړي نو انشاءالله په ښار کې به ګڼه ګونه بیخي له منځه لاړه شي. داسې ده چې که نه هغه کوم موټر چې لمبر پلیټ نه لري هغه د ښار ته د 2 کیلومترو نه ایخوا په اصطلاح بازار ته دې نه راپرېږدي. د لمبر پلیټ ولا موټر به په ښار کې ګرځي راګرځي ګڼه ګونه به نه وي. ښه ډېر ښه مننه. قدرمن لیدونکو یوه لنډه دمه. قدرمن دوستانو بیا هم په خیر راغله. میلمه صاحب څنګه یاست؟ ښه خو یې انشاءالله. ښه دویم پوښتنې ته به راشو. خبره دا ده چې په ښار کې دا پیاده روونه ولې بند دي؟ دا څه علت دی؟ څو ځلې دوی ته خبر ورکړل شوی چې ګورئ دا پیاده روونه دا د خلکو په مخ پرانیزئ ولې همداسې بند دي؟ دا څه علت دی؟ خبره داسې ده که نه چې دا پیاده روونه څو ځله د خلکو نه خلاص شول خلک هم په خبره نه پوهېږي ځکه نه یې تخلیه کوي. نو د دې سره دا پکار دي که نه چې یو غټ لاره یا مازدا موټر ورته تیار کړي د پیاده روونې نه سامان ته اخلي او موټر ته اچوي په غریبانو باندې تقسیموي. ځکه اوس یو نوی پلان هم ورته شروع شوی دی چې خلک جریمه کوي. نو جریمه خو وروره چې 50,000 روپۍ جریمه کېږي ته ورنه 10 روپۍ واخله نو خو بیا دې خلاص کړل که نه موټر ته یې واچوه په غریبانو یې تقسیم کړه. یو به د غریب کار شوی وي او بل به پیاده رو خلاص شوی وي. متخصص صاحب قدرمن لیدونکو د یوې لنډې دمې نه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. ښه متخصص صاحب که دا راته ووایې چې دا فیسبوک څه ګټې لري؟ فیسبوک ډېرې ګټې لري خبریال صاحب. فیسبوک کې نالوستي خلک لوستي شول. څه چې زړه غواړي هغه په ازادانه ډول بیانولی شي ځکه کنټرول نشته. او ځینې خو داسې کارونه کوي که نه چې هغه دې کولی هم نه دي او چې په ازادانه محفل کې نه شي کولی ځکه ځینې داسې بیکار عکسونه پورته کوي که نه چې په کار دا خو ده چې سړی یې راونیسي ځکه چې عصبیان یې کړل خلک. دا به د څو ورځې مخکې لیدلي وي که نه چې ځینې تصویرونه یې اچولي وو هغه یوې ماشومې بیخي اعصابو کې خلک خراب کړي دي. او نو دا باید کنټرول شي. ګټې هم
لري او تاوان هم لري خو زه فکر کوم په اوسني وخت کې د بېځایه استعمال چې کوم د ډېر زیان لري ډېر تاواني دی ګټو نه بیخي په اصطلاح زیان ډېر دی راتلونکي کې کوم نوی تازه دمه سفر کوم خارجي مملکت ته لرئ او که نه یاره پلان مې نیولی دی که نه که خیر وي په دې لنډو وختونو کې 40 ډوله الوتکه را روانه ده که نه 40 ډوله الوتکه او که خیر وي په دې لنډو منطقو کې به په دې ولسوالیو کې به که خیر وي چکر لګوو دا به سفر وکړو دا به که خیر وي 5 میاشتنی سفر وي واه واه ښه سفر دا خو نه وایي چې تاسو به هم راسره سپانسر کړو خو خیر په هر صورت دا خو ما درته وویل که نه چې دا به مو ښه قدرمن دوستانو د ژوند رادیو تلویزیون د غبرګون خپرونې خوږو مینهوالو زموږ د دې اونۍ میلمه همدومره و تربیه چې ستاسو په خدمت کې حاضر سره د ډیجیټل پوښتنو تاسو نه اجازه غواړو میلمه صاحب بیا هم یوه دنیا مننه چې راغلی ژوندی اوسئ سلام علیکم خدای پامان خدای پامان زړګی مې شین شو ته رانغلې شاوتلو پنډو ته یې زه نیولی یمه د ژوند راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو بیا هم ښه راغلاست د غبرګون خپرونه ده او زه عزیز او زما خوږ همکار بیدار صاحب مننه ستاسو درانه چوپړ کې یو او دغه دی نیغ په نیغه تاسو زموږ خپرونه ګورئ هلکه بله خبره ده دا زما ډېره مشهوره ټپه وه ډېره پخوانۍ د نن نه تقریبا څو کاله 4.5 کاله 4.5 هغه تاریخ یې ما لیدلی و ډېر هوښیار شوی ډېر هوښیار شوی هغه کتاب کې چې په سرو زرو باندې لیکل شوی ما یاده چې بالکل سره زر ما یاده اقتصادي وضع سپانسر نه ده چې دا سره زر ریاض کې صاحب یاره داسې خلکو ته وایه چې میلیونر یا میلیونر زړه خوشحاله ساته الله تعالی مو دې دا مملکت اقتصاد قوي کړي امین په خپلو خپو مو ودرئ خدای دې آباد سوله راولي خدای دې سوله راولي خدای دې جنګ زموږ د هېواد نه ورک کړي ورک کړي خدایه توپک مات شي خدایه توپکونه مات کړي خدایه ورستی کړي ګپ خراب شي وضعیت نورمالي غیر نورمالي شي ګډوډي شي بله خبره لکه د میلمه سره چې کوم کس ناست وکړي د خوله کې غاښونه نادره کوو دا څه رقم سیستم ده زه فکر کوم دا سړی جوړ شوی و زامه یې اچولې وه خو دې وخت کې زامه یې ایستلې وه چېرته ایښې وه عاجل غږ ورباندې شوی دی کارمندانو غږ ورباندې کړی دی چې راشه خپرونې ته زامه یې مغلته پاتې شوې ده او یو خبره بیا ګوره ذهن ته راغله دا بیروبار ګڼه ګونه مثال پیاده رو خو سپانسر ده سرک باندې مجبور دی هغه کوم خلک چې پیاده په ما خو بند ده مجبور دی چې موټرو سره یو ځای لاړ شي یو ځای څنګ په څنګ رفت آمد وکړي دا خبره ده څه رقم دا مسله ده هدف دا شی دی چې ښاریان باید دا احساس ولري چې دا سړک چې کوم دی دا د موټر دپاره جوړ دی دا پیاده رو معنا دا لري پیاده پکې ځه راځه پلی پکې ځه او راځه ځه ورځه داسې ځه خیر دی بس بخښنه غواړم نو متاسفانه دا چې پیاده روونه دوکاندارانو بند کړي دي خلک هم مجبور دي څه د احساس کمزورتیا څه پیاده روونه بند بس د موټر سره یو ځای داسې روان وي احساس دی احساس مړ دی بیخي موټر شای خوري سړک ته یې واچوي پیپسي نوشي جان کې سړک ته یې غورځوي احساس چېرته و کله به ژوندی شي کله چې خپله خلک وغواړي چې احساس ژوندی کوو دا خاوره آبادوم دا نوره نړۍ کوم ځای ته رسېدلې ده یو ورځ مې یو سړی ولیده د موټر ډریور خو کته دی خو سوالۍ لټوي نارې یې وهي چې هله پلانی ځای او دا کوم کس چې مخ ته سیټ کې ناست دی ښه ماشاءالله پوه سړی و نو داسې خو نه و نو چې د کیلې په خوړلو پوهېږي نو خو دا خېټه مړوي نو خامخا دا کیله سپینه کیسه چې نوشیجانې کې دا پوستکی سړک باندې واچوي کیله وخوري پوستکی هلته کیله وخوري پوستکی هلته واچوي ښه نو زه داسې حق پک حیران ورته پاتې شوم یو ځل مې وویل چې ورشه یو کڅوړه پیدا کړه لاندې هلته کښېنه چې دی کیلې خوري او پوستکی خلطې ته اچوه بیا مې ویل چې زمانه خرابه ده داسې نه وایي چې راته ووایي چې تا دې د کیلې د پوستکي سره څه کار زه یې په دې سړک اچوم
څه کار دی څه کاره یې ښه اوس یې دې سره سرته کوه ته ورته ښه لاره ښیې هغه دې نه پرېږدي وشه اوس یې دې ته یې چې وشه وړکې دې ته باشه باد مې وکړل لوړم دې نه السلام علیکم لوړم دې نه پرېږدي دا دغسې په سړی داسې وایي چې ودرېږه تو ته چا نیمه چې ته دا زه په ته بیا دومره بزرګ شوې نو خبره ده که چې الله تعالی دې خیر راپېښ امین امین ثم امین بلکل او چې په ما مینې دی زه اوس ګرځلې ونې او چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونه قدرمن دوستان تاسو خفه نشئ ځکه چې اوس بیا ونه وایي چې اوس بیخي خاموشي ده خبرې به هم کوو او سندرې به هم وایو سندرې به هم وایو غانیمه ټپې به هم شلي کوو او یو نیم هر څه کوو نو خپرونه ستاسو خپرونه ده د دې خاطره چې تاسو یو څو لحظې خوشحاله وئ یو څو لحظې خوند اخیستی فند هم د دې خپرونې نه اخیستی او تاسو خپل نظریات هم را سره یوه ټپه ده ارشاد ټپه ده وایي چې په دیوال نیمه راښکاره شوې په دیوال نیمه راښکاره شوې واه واه زه دې څه کوم تا کالي به پړ شي درته وایم چې الله خو دې ژوندی لره الله تعالی دې ډېر عمر درکړي ډېر عمر قربان دې شم بس خو خبره دعاګانې دې قبولې شه خو سره ستا سره خبره به بیا دیوالانو داسې راټوله کړو که نه دوستان بله خبره ده دا څو کاله کېږي چې ګورې نظافت ته پام وساتئ ګډ کور دی ښاروالۍ سره لاس په لاس کومک وکړئ او دا وکړئ خپل ځان دی اوس د همدغه ښار نه موږ او تاسو استفاده کوو زموږ تاسو زنانه زموږ بچیان مشران کشران د همدغه ښار چې صفایي هغه د صیف چې څومره ښایسته به معلومیږي څومره ناروغۍ به نه وي ناروغۍ به نه اوس اکثریت وخت په دې ښار کې چې ته سهار وختي راوځې که نه اوس خو ګوره که نه ښاروالۍ هلته کثافاتداني ځای په ځای کړې ده منظمه ده دا چې ستا لاسونه مات دي هغه پاتوشین راټولوي په یوازې دي چې کثافتدانۍ ته واستوي هغه د همه کثافتدانۍ څنګ ته یې اچوي همداسې بیا وایم چې احساس په بشپړ ډول له منځه تللی مړ دی ژاړې به نه ګوره بیا ما ته هم ژړا راځي مړ دی احساس نه ژاړې به نه که نه بیا ما ته هم ګوره ژړا راځي د احساس د وړي بیا زه چیغې کوم ګورې ټولو هغه پیغامونو بس دی که نه بس دی بس غلی شوم زه چې ته وایې چې غلی یم بس خیر وکړي خدایه ښه خبره مې دا کوله که نه چې هلکه مبارک شه بوټونه مبارک شه ژمی دی که نه ژمی دی که نه څنګه دې وژړل لکه خیر خو دی خیر وکړي خدای وژړل که نه احساس ته مې وژړل که نه خیر وکړي خیر وکړي خدای خبره دا ده که نه چې اوس د خپرونه په دې برخه کې وایي چې خپرونه مخ په ختمېدو ده زما خو والله که زړه کېږي چې لاړ شم خو خیر بیا هم خوږو دوستانو یوه سندره ځان سره به واورو که نه چې لږ هم دا زړونه خوشحال شي هسې خو دې هم وژړولو ښه قدرمنو دوستانو تر بیا چې د دې سندرو او د نورې خپرونې سره یو ځای د نورو خپرونو سره یو ځای دواړه درته حاضرې کړو تر هغې هم پولی او مهربانه خدای سپارو تاسو سندره وګورئ خدای په امان بای بای دا څرنګه حالات دي هو دا څنګه فیصلې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي हो رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي دا څرنګه حالات دي دا څنګه فیصلې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي دا څرنګه حالات دي هو
انصاف پچا کې نشتا غرض دی واسطي او صاف پچا کې نشتا غرض دی واسطي دي انصاف پچا کې نشتا غرض دی واسطي دي او صاف پچا کې نشتا غرض دی واسطي دي د لاس د بری کار دی هو هو د لاس د بری کار دی هو هو معاملو کې مو پردي دي دا څرنګه حالات دي دا څنګه فیصلې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي دا څرنګه حالات دي لا 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 पकलियों बांडू के हो पकलियों बांडू के हो हम दगा सिलसिली दी हम दगा सिलसिली दी हम दगा सिलसिली दी निफाक द दुई पमंस के दावी दी او ډانجی دی د خپل وینشتا حسینو باندې مشران دی د حق خپل وینشتا حسینو باندې مشران دی دا څرنګه حالات دي دا څنګه فیصلې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي دا څرنګه حالات دي هو موکه کې ورلا ورشام او په موټي کې زور کا هو موکه کې ورلا ورشام او په موټي کې زور کا ټاټو بستا دا سرا بیغما برابر کړی بیغما برابر کړی بیغما برابر کړی موکه کې ورلا ورشا او په موټي کې څور کړه ټاټو بستا دا سرا بیغما برابر کړی بیغما برابر کړی بیغما برابر کړی دا څرنګه حالات دي دا څنګه فیصلې رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي دا څنګه معاملې دي هو la 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 la
خدای ته حافظ شي نور په خپل د دې کلي هو خدای ته حافظ شي نور په خپل د دې کلي همداسې که حالات وي نو دا خلق دی لوټیږي نو دا خلق دی لوټیږي نو دا خلق دی لوټیږي غریب سړی ته پاتې په هر ځای کې جنازې دا څرنګه حالات دي دا څنګه فیصلې دي دا څنګه فیصلې دي دا څرنګه حالات دي دا څنګه فیصلې دي رشوت پکې چلیږي دا څنګه معاملې دي 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 دا څنګه دا څومره بدبختۍ چې دي دا د همدې لوړ والور د لاسه دي عالمان او رسنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي که چېرته دا رقم کار جاریه مستردانیه نو قسم د لیس البشپړیه الی یوم القیامه یاره وروره دا 14 کاله کېږي چې موږ په دې خبره لګیا یو چې باید قصابي معیاري شي یوه قصابي ده وروره نور خیر و خیرات دی سم کشتارونه نشته چې هلته سم مال پکې اعلان شي کاپه نشته کنټرول نشته ته څه وایې